اسلام آباد پنډۍ اټک گجرخان فتح جنگ تلګنګ بکر ډي جي خان او دا بلشه باولپور دا موږ نیول شوي میوالي هم څه لري دا موږ نیول شوي یو صوبه موږ نه دا نیول شوي له ولې رانه خاوره پټه کړه بیا یې د غازي څخه زموږ اوبه رابېلې کړې او 250 کیلومتره نېرې جوړ کړه او 1400 میګا واټه بجلي د پروتان د سوابای ټول ځنګلات شي کوم نه خاورې کړل خاورې ساروي به و ساروي نشته اوس منډای به وي د سارو هغه ختم شو لاړې هر څه ختم شو هر څه ختم بیلې وي زموږ طرف ته زموږ د سوابای یو د تربلې وبې ټولې ورواړلې ټول پنجاب ته دلته دغه فرق دې زموږ واغستو بدې زموږ واغستې هر یو شی زموږ کابلی ته کاټار لګي او د کابل سیند داسې راځي د کونړ سیند داسې راځي اشرف غني د اوبو کیس کول د 104 فیزیبیلیټي ریپورټ باندې کړی 4 مکمل شوي 19 ټیمه د تیاری په حال په سن 22 اگست کې د هغه حکومت برخاست کړ په دسمبر کې د هغه منصوبه وه د 15000 میګا واټه بجلي او د 15 کروڑه ایکړه ځمکې د خړوب کول ما ته به ډاکټر اشرف غني ویل نظیر پاکستانان راوړل چې د پټي مالس کاله به بجلي او اوبه او ټریکټر او خاورې سینه به داسې کېږي د لسو یونیورسټیو د دې صوبې لپاره وعده کړې تاریخ کې بې تعلیمه سړی نشي دا ټول د غټو خاورګانې دا زمېرته خلک دی د خوشحالۍ ځای حقا سیاست تنظیم تدریب او دا ګران کار دی هم نه دا نه دی ګران چې دې ته ځان تنظیمي ته وفادار قرآن عظیم شان کی موسی علیہ السلام په پرانسس صورت کې راشه موسی زفر ته سکو فرعون ظالم فاشست باچا دی ځان غلط نمونه یې ته ورشه مظلومان را غونډ دا پوهه کا د ده سره دا چیلنج کا زه د مظلومانو د طرف ګټه بسته موسی علیہ السلام ته خدای پاک قرآن موږ په پردي نه لګي موږ خپله خاوره ولاړو او د خپلې خاورې او د غلام سړي نه دین نه ایمان چې واک دی د پردي غلام مې جا ګرځي په پیړو زموږ د ډوډۍ ارمان پوره نه شو زموږ د جامې په ژمي کې چې موږ پردي کباړ ته خوشحالي انګریز چې زموږ زړې جامې واغوستې هغې چې په دې بوټونو کې دي واغوستې زموږ کپې منډې پسې سږ کال ما ته خود احتجاج وکړ چې کباړ راپسې رانه څنګه په جامو پوره کړي څنګه ما لاس وکړل ځان ورشي ځان کې تکرار لږ ځان سپورټ یا مګر په لګو